کابل کې اوس د عطرونو او خوشبو کاروبار ښه شوی او ډیری خلک یې د اخیستلو لپاره خاص مارکیټونو ته ورځي. دا د ښار په زړه کې د داودزي مارکیټ دی چې په پلازمینه کې د عطرونو او خوشبو د پیر او پلور له خاصو ځایونو څخه دی. هټیوال یې خوښ دي او وایي له پخوا یې بازار ښه شوی دی. دوی زیاتوي په دې مارکیټ کې هر ډول عطرونه موندل کیږي چې ډیری د هند، پاکستان، دوبۍ او د فرانسې هغه دي او خلک یې ډیر خوښوي. موږ سره ورغله عموما دغه عربي عطرونه دي راسره، چون عربي عطرونه یو خاصیت دا دی چې دوام کې ډېر ښه دي، 2 ورځې 3 ورځې دوام لري، نو خلک یې ډېر خوښوي افغانستان کې. او بل فرانسوي لرو یو اندازه منې، او پاکستاني یو څه اندازه شته دی، د جیډاټ کمپنۍ والا ښه کمپنۍ ده، هغه هم دوام ښه دی او نرم بوی لري، مدم بوی لري. عموما موږ بیا عربي عطرونه ډېر لرو، چون دلته مشتریان ډېر دي افغانستان کې، په دې خاطر چې ښه دوام لري او قیمت یې هم ډېر مناسب دی. نو دلته د عطرونو داسې یو خبره ده چې هر سړی د خپل ذوق مطابق عطر اخلي. لکه بعضې خلک خوږ بوی ډېر خوښوي، بعضې خلک یخ بویونه خوښوي، بعضې خلک فرش بویونه خوښوي، بعضې خلک اودي بویونه خوښوي. نو د هر سړی د ذوق مطابق عطرونه لرو او هر سړی د خپل ذوق مطابق عطر اخلي. د اخترونو، ودونو او ځینو نورو خاصو ورځو لپاره په هیواد کې خلک عطر اخلي او استعمال یې اوس د افغانانو یو دودیز فرهنګ ګرځېدلی. حشمت الله خپل کاروبار ته خوښ دی او زیاتوي ورځنۍ چاره یې پرې روانه ده. د ده په خبره افغانستان کې عربي، دوبۍ عطرونه ډېر مینوال لري او هم یې د خرڅلاو بازار ښه دی. کاروبار فعلا خوب است، مردم زیادتر عطر را میخره، عطرای خوب است، کار ما عطر، شامپو، اسپری چیزا است و خوب است. بیروبارک مردم خوب است. در دکان ما زیادتر عطرای عربی است، مالای دبی است، چیزای بسیار خوب است. زیادتر عطرای عربی و فرانسوی مردم زیاد میخره. عطرای که الکلی است زیادتر مردم میخره. قیمتش مناسب است، خوب است، قیمت هم نیست و زیادتر ارزان هم است، خوب است. بلخو هغه کسان چې دی بازار ته د عطرونو د اخیستلو په موخه راځي له کیفیت یې خوښ دي او وایي اوس مهال ځوانان تر نورو ډیر عطر خوښوي او هم دوی ډیر اخلي. راغلی یم غوښتل مې چې ځان لپاره یو عطر واخلم، ځکه د عطر لږ شوق لرم. په عموم کې ځوانان د عطرو شوق لري، نو غوښتل مې چې ځان ته عطر واخلم. نو د دوکان زه ملګري ته راغلی یم، دوی دغه عطر مې خوښ شول، نو په دې دغه عطر مې انتخاب کړل، دغه عطر ما واخیستل. مخکې خو د ما عطرونه چې ډېر د خوښ دي هغه ډیور عطر ده، جنټلمن عطر ده چې زما خوښي، هر د هر څه خپل شخصي نظر ده که نه. نو دې ځل راغلی یم او ورته بله تنوع انتخاب کړو، نور عطر وګورو. بیا د ملګري دوکان ته راغلم، بیا دغه عطر مې واخیستل. نو په عموم کې زه ډیور عطر او جنټلمن عطر چې د هغه استفاده کوم. افغانستان چې ډیری وګړي غریب کاره ژوند لري، د عطرونو او خوشبو اخیستل په د خاصو ورځو پر مهال ډیر پیرودونکي لري، مګر د بازار کې هټیوال وایي له خاصو ورځو پرته هم چاره روانه ده او د عطرونو پیرودونکي که زیات نه دي خو څه ناس نشته او دوی ژوند یې روان ساتلی ده. حسین صافی، موج نیوز، کابل.